د سپېڅلي او مهربانه ذات په نامه قدرمنو اورېدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اورېدونکو نن درته د څانګې ناول یوه بله په زړه پورې او د خونده ډکه برخه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ او ملتیا مې وکړي. سهار وختي چې راپاڅېدم لمر جګ راختلی و. په حویلي کې څوک نه ښکارېدي. یوازې یوه پاکستاني ښځه په کور کې ګرځېدله. د حویلي په باغچه کې یوه سړي کار کاوه. خدمتګارې راته چای مخې ته کښېښودې. ما لا چای نه وې څښلې چې وړاندې د حویلي په دروازه کې زبیر عرب راننوتي او په چابکو ګامونو کوټې ته راغلی. په عربي ژبه یې وویل السلام علیکم. ما هیڅ غږ نه کاوه. سترګې مې ښکته واچولې. بیرون چې مې کاته څو تنه د عربو ښځې راغلې. 4-5 سړي راغلل. 2-3 پاکستاني سړي هم راننوتل. ګڼه ګوڼه زیاته سوه. عربي موزیک چالان سو. 3-4 ماشومانو په حویلي کې منډې رامنډې وهلې. څو ځلې ملا په عربي د نکاح تړلو خبرې وکړې. بیرته به راته ملا خبرې په پښتو اړولې، خو ما هیڅ غږ نه کاوه. زما له خولې نه د هو غږ کله خاطي. هغه 2 پښتنو نجونو راته زارۍ کولې. ویلې خورې یوازې خپل سر وخوځوه، کفایت کوي. په دې کې نور ډېر وخت تیر سو. اخر یې راته وویل خورې دا خبره په تا کېږي. دا خلک درته په غوسه سول. زیاتې هو ووایه. زه مجبوره سوم چې هو ووایم. ناستو کسانو لاسونه وټکول. بیا یې په زبیر د نکاح تړلو اقرار هم وکړي. میوه نکل وویشل سو. زبیر ته مبارکي هم وویل سوه. سندرې او عربي موزیک چالان سو. بیا زبیر بیرون ته ولاړی. ملا ډوله د پاخه عمر سړی زموږ خواته راغلی. د هغه پښتنو نجونو سره یې پیژندل. په پښتو سره غږېده. بیا یې وویل زبیر شیخ راته وویل چې دې مېرمنې ته مې عربي زده کړه تر څو چې لږه لږه په عربي هم پوه سي. نجونو ورته وویل سمه ده. ملا لومړی راته لمونځ د معنا سره را زده کړي. بیا یې راته د عربي ژبې الف با وویله. 3 میاشتې مې د دغه ملا نه څه ناڅه عربي ژبه زده کړه. هره ورځ به هغه 2 نجونې راتلې او د زړه خواله به مو سره کوله. هغوی هم زما په سرنوشت اخته وې، مګر هغوی دواړه خوشحاله وې. بله ورځ خبره سوم چې دواړې یې عربستان ته بیولې وې. د هغوی په تلو مې طبه خرابه سوه. زما استاد به راته نصیحت کاوي او زما زړه به یې له زبیر سره نښلاوه، مګر زړه خو خپله خوښه درلودله. په زور او زارۍ خو نه کېدی. ملا ته یې پوره تنخوا ورکوله، ځکه یې ماته د شیخ زبیر صفتونه کول. شیخ الامانه په عمر ډېر زیات و. تور حبشي شی و. هیڅ مې ورسره نه لګېده، خو چاره نه وه. غیر له دې چې تان ورته کښېږدم هماسې وشوه. عرب زبیر ویډیو ته یوه کیسټه ورکړه چې دا سندره پکې ویل کېدله. خپل وطن ته نظم چې معیار دلته دی. سرې شونډې ګلابي سترګې خمار دلته دی. په ما دغه سندره ډېره ښه ولګېده. زما د خوښې لپاره زبیر لاسونه ټکول. ما ته خندا راغله. هغه رامنډه کړل. په غېږ کې یې جوخته ونیولم او موچي یې کړم. په دې وخت کې د ټلیفون زنګ راغلی. زبیر ورغلی. په خپله ژبه ټلیفون کې غږېدی. بیا یې د ټلیفون غوږۍ کښېښوده او سندرې ته یې لاسونه ټکول. خدمتګارې ورته چای راوړې. د چای په څښلو مصروف سو. ما سندرې ته غوږ ایښی و. ښه شېبه پس د یو پاخه عمر سړی چې اوږده ږیره یې وه د پښتنو جامې یې اغوستې وې راغلی. د روغبړ نه وروسته ورسره زبیر په عربي ډېر څه وویل. د ځانه سره مې څو ځلې د تېښتې نیت وکړي، مګر نه کېده. په دروازه کې تور پنجابی شپه ورځ ناست و چې بهر حویلۍ ته به راووتلم. خدمتګارې به رامنډه کړل. ویلې بیبي څه خدمت دی؟ په دروازه کې به پنجابی ودرېدی او ما ته به یې کتل. د کور دیوالونو خو دومره جګ نه وو، خو سیمخادار ترې راتاوو. دا اوښتلو چاره نه وه، خو کله به چې په حویلۍ کې همداسې ګرځېدم
د دروازې پنجابۍ به راپاڅېدې او زه به یې څارلم. خدمتګاره په نیمه نیمه پښتو هم پوهېده. په زړه کې به مې وویل چې له دې ښځې به کار اخلم، ګوندې د تېښتې لار راته وګوري. یوه ورځ مې له ځانه سره خپلې کوټې ته بوتله. خبرې مې ترې وویستلې، مګر هغه دومره په خپل کار کې ماهره وه چې زما چل پرې نه ختې. ډېرې پوښتنې مې ترې وکړې. هغې پوره ځوابونه او معلوماتونه راکړل. ویل یې دلته دا څو کاله کېږي چې دا عرب راغلی دی، کله افغانستان ته ځي او کله د څو ورځو لپاره دلته راځي. کورنۍ ورسره نسته. ډېرو عربانو افغاني او پښتنې پیغلې له ځانه سره عربو ته بیولي دي. هغې راته وویل بیبي دوی ډېر ماړه خلک دي، ته بختوره یې چې د دې شیخ زبیر سره دې نصیب سوی دی. په سرو او سپینو کې به دې لاس وي. هو په سرو او سپینو کې. ما د خپل زړه حال هغې ته کله ویلی سو، خو په پای کې مې ورته وویل ترورې بهر له کوره مې چېرته بیولی سې؟ هغې وویل لورې ما ته دا اجازه نسته. زه د ښځې په خبرو پوه سوم چې له کوره وتلی نسم. هغې بیا راته وویل لورې یوه پوښتنه درنه وکړم؟ ما وویل هو ترورې ولې نه؟ ویل د کوم ځای یې؟ ما وویل د افغانستان یم. ویل پلار دې ورکړی یې؟ ما وویل نه نه ترورې په زور یې تښتولی یم. هغه ډېره حیرانه سوه. ویل په زور؟ نه نه شیخ زبیر خو ډېر ښه سړی دی، دا څو کاله کېږي موږ ورسره یو، هېڅ بد مو ترې نه دي لیدلې. ما وویل ترورې زه خپلو افغانانو پښتنو په زوره راوستلی یم او په دې عرب یې د پیسو په بدل کې خرڅه کړی یم. نیمه شپه یې د خپلې کلا نه په داسې حال کې خوله او سترګې راته وتړلې چې په زور یې د کلا نه وایستلم. خدای خبر چې مور ورور او نوره کورنۍ به یې راته وژلې وي او که څنګه. هغه راته ډېره حیرانه سوه او ډېره خفه هم سوه. ویل ستاسې افغانان ډېر بد کارونه کوي، یوازې ته نه، تا غوندې ډېرې شیخانو ته ناستې دي. ښځې سوړ اسویلۍ له خولې وایستې. ویلې خیر دی لورې، اوس خو دې چاره نسته، د نصیب قسمت کار دی، ته مه خفه کېږه، د ډېر ماړه او ښه شیخ سره دې نصیب سوی دی، مزې به کوې. ما وویل ترورې ستا خبره سمه ده، خو په دې ډول نه. ما ویل اوس خو راپېښه ده، د پېښې نه تېښته نسته. ویلې لورې همدغسې ده، زه خو وایم تعلیمنه یې، په همدې پورې زړه وتړه، هېڅ سودا مه کوه، بله چاره نه لرې. زما خو در سره همدا مشوره ده، نوره ستا خوښه ده. هغه ولاړه سوه. ویلې ځم چې ډېر کارونه مې سر ته پراته دي. څو روپۍ مې ورته په لاس کې کښېښودې او ورته ومې ویل پام کوه ترورې، دا خبرې بل چاته ونه کړې. ویلې نه نه لورې، زه خو دلته په اعتبار راغلی یم. له دروازې نه ووتله او لاړه. مخ یې راستون کړ. ویلې هر څه ته چې دې حاجت وي ما ته یې ووایه، د خدای په امان. ما وویل ترورې په مخه دې ښه شه. هغه ګړندۍ ولاړه، په خپلو کارونو بوخته سوه. ما د تلویزیون بټن تاو کړه او تلویزیون ته کښېنستم. ډېره شېبه وروسته زبیر شیخ کور ته راغلی. لاسي بکسې یې په لاس کې نیولې وې. د معمول سره سم یې سلام را واچوه. لاسي بکسې یې کښېښودې او په ګړندیو ګامونو خواته راغلی. غېږ یې رانه تاو کړه. په خندا خندا یې ډېرې خبرې وکړې. په یوه نیمه یې پوهېدمه د هغه په ژېره کې لاس پې نه و لګېدلې، خو نه معلومېدی چې د څو کالو به و. بیخي د فلمي ځوانانو په شان یې راسره د مینې پیښې کولې. زما زړه خو له هغه سره مینه نه غوښته، ځکه چې د زور کلي نه کېدل. شپې ورځې تېرېدلې لکه د نارنج غوندې، له یوې ورځې نه بلې ته ژړېدم. شیخ زبیر به زما ډېر خیال ساتلی. هر ډول خواړه و مېوې به راته پرتې وې. د جامو خو مې هېڅ کمی نه و. هر مازدیګر به راته د شیخانو ښځې راتلې. په حویلۍ کې به سره یو ځای د ونو سیوري او فوارو ته ناست وو. یوې نیمې سره به خپل ماشوم هم و. تر ناوخته به سره ناستې وې، بیا به خپلو کورونو ته ولاړې.
د شاوخوا پاکستانیانو سره هیڅ ډول تماس او راشه درشه نه وه. زما سره دا فکر و چې همدا مو دایمي ځای سو. کله کله به مې په زړه کې تېرېده چې خیر دی ګینې یوه ورځ خو به راته د تېښتې لاره چاره پیدا سي، په څه چل به وتښتم او خپل وطن ته به ولاړه سم. په همدې هیله مې شپې ورځې تېرولې. د عربي ژبې استاد به مې هره ورځ د سهار پر 8 بجو کور ته راتلی. ډېره خواري به یې راسره کوله. ژبه مې څه یاده کړه. استاد ښه مهربانه سړی و. ما داسې فکر کاوه چې دا به د پېښور او یا د باجوړ د علاقې وي، ځکه خو یې لهجه زیږه وه. دی هم له رنګه تور و، سوچه اوږده ږیره یې وه چې سپین پکې ډېر و. تل به یې سپینه نرۍ خولۍ په سر وه، څادر به یې په اوږه اچولی و. بیخي زموږ د وطن پښتون معلومېدی، خو رنګ یې په توروالي کې زیړ ښکارېدی. یوه ورځ مې ترې پوښتنه وکړه. ما ویل استاذه دا رنګ دې ډېر زیړ دی، څه تکلیف خو به نه لرې؟ هغه په څوکۍ کې ناست و. لږ شېبه غلی سو. ما ته یې وکتل او ویې ویل لورې دا له پخوا نه همداسې سیړ یم، کوم تکلیف نه لرم. خو نوره خبره یې ونیوله. زما سره پوښتنه پیدا سوه. ما ویل نه استاذه رښتیا راته ووایه. هغه بیا غلی سو. په ژیره یې لاس تېر کړ او ویې ویل زه د 19 کالو ځوان وم چې پاکستان ته د خپل تره سره راغلی وم. تره مې دلته مدرسه جوړه کړه او په خپله یې تدریس پیل کړ او د محمد خان صاحب په جومات کې یې هم طالبانو ته درس ویلی. ما هم په سعودي کې تر ډېره سبق ویلی و. دلته مې نور علوم تکمیل کړل. پښتو او اردو مې زده کړه. په پېښور، سوات، دیر او باجوړ کې مې ډېر شاګردان وروزل. د سعودي نه راسره د دیني عالمانو تماس موجود و. کله کله به څو تنه دلته راغلل او په ګډه به مو دلته له دیني علماو سره د دین او اسلامي علومو په هکله په بیلو مدرسو او جوماتونو کې کار کوي. په دغه ټولو کلیو کې داسې جومات نسته چې ما پکې 4-5 کاله تېر کړي نه وي. زه خو په پټه توګه له سعودي نه ګمارل سوی وم. بیرته سعودي ته نه تلم. راته ویل سوي وو چې دلته به کار کوې. هماغه و چې ما د دې ځای د خلکو رسم و رواج، ژبه او نور هر څه زده کړل. هېچا را باندې د عرب ګمان نه دی کړی. په کلي او جوماتونو کې په ازاده ګرځېدم، د دې لپاره چې خپل تبلیغ او دیني لارښوونه په خلکو او په تیره بیا دیني مدرسو کې رواج او زیاته کړم. له هر چا سره مې ناسته ولاړه وه. دیر کې یو ځوان و، هغه پیر خوړ. یوه ورځ یې راته وویل ملا صاحب نه جوړه غوندې ښکارې. ما وویل خان صاحب ټول بدن مې درد نیولی دی. هغه جیب ته لاس کړي، د اپیمو وړوکی بوټي د جوار د دانې په اندازه یې ما ته راکړي. ما هم زر خولې ته واچوه. وروسته مې تبه او دردونه ټول ښه سول. خو له هغې ورځې را په دې خوا مې د اپینو خوړل عادت سوي او عمل سو. لورې زه د عربستان یم، پښتون نه یم. تا به را باندې د پښتون ګمان کړی وي. ما ترې بیا پوښتنه وکړه استاذه شیخ زبیر دایمي دلته اوسېږي که څنګه؟ هغه لږ چوپ پاتې سو. بیا یې وویل دوی د خپل اختیار خلک دي، کله په عربستان او کله دلته. اوس خو د افغانانو د جهاد کومک او مرستې ته راغلي دي. یوازې دا نه، ډېر عرب جهاد ته راغلي دي. شیخ زبیر د ډېر دولت او شتو خاوند دی. ډېر څه یې د هغه په باب ونه ویل. څه شېبه وروسته هغه وویل لورې زه اوس ځمه چې ډېر ضروري کار لرم. ملا صاحب را سره د خدای پاماني وکړه او لاړې. په وتو کې یې یوازې دا یوه خبره وکړه. ویلې لورې خفګان مه کوه، د ماړه سړي سره دې نصیب سوی دی، ورسره خوشحاله به یې. هغه له دروازې ووتې. قدرمنو اورېدونکو دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر بلې برخې د الله په امان.